خپل پرسنل ډیټا به څنګه هایډ کوو، یعنې څنګه به سکرین نه بغیر د اپلیکیشن نه، بغیر د پاسورډ او د فنګر نه په دې موبایل کې په خپله ډیټا څنګه چې کوم پرسنل ډیټا ده یا د کور فیملي کوم پکچر دي یا ویډیوز یا به څنګه هایډ کوو. زموږ ځانه ډیټا وي چې هغه څوک ګوري نه، په دې موبایل کې به پرته وي خو لکه چاته به پته نه لګي علاوه زموږ نه. نو طریقه درته ښیو په دې ویډیو کې. ویډیو پوره وګوره، که ویډیو مو خوښه شوه خپلو ملګرو سره شیر کړه، زموږ پیج درسره لایک کړه. زموږ ویډیو که څوک په یوټیوب باندې ګوري زموږ ټیکنیکل بونیر کوم چینل کې سره ضرور سبسکرایب کړئ، داسې معلوماتي ویډیوګان تاسو ته په ټایم باندې دررسي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. څنګه خپله ډیټا هایډ کوو، زموږ پرسنل ویډیو وي یا پکچر وي یا داسې فایل وي یا د فیملي پکچر ویډیو وي، هغه به څنګه هایډ کوو، یعنې د سکرین نه به یې څنګه غیبوو. په دې موبایل کې درته طریقه ښیو بغیر د اپلیکیشن نه ده، نه پکې پاسورډ ته ضرورت شته، نه پکې فنګر ته ضرورت شته چې زموږ ډیټا به څنګه محفوظ وي. صرف به موږ ته پته لګي خو بل څوک زموږ په موبایل کې ګوتې وهي، موږ موبایل ګورو خو هلته به د دغه پکچر یا ویډیو یا د فایل پته نه لګي. نو فرسټ اف آل به تاسو راشئ خپل د موبایل فایل منیجر ته، چې دې ته رالی فرسټ اف آل به تاسو خپل موبایل کې د فایل منیجر وګوره، زیړ آیکن چې درته ښکاري په دې باندې به تاسو کلیک کوئ. په دې هم کله کلیک کړو بیا به دا ستاسو د موبایل کوم سټوریج دا به سره راولي، آل فایل د انټرنل سټوریج په دې باندې تاسو کلیک کوئ. په دې کې تاسو کوم فولډر کې ستاسو سره ستاسو پرسنل ډیټا وي په هغې باندې به تاسو کلیک کوئ. چې په هغې باندې هم کلیک کوو موږ دا فولډر هایډ کوو، نو بیا لاندې تھری ډاټ ښکاري په دې باندې تاسو کلیک کوئ. ستاسو موبایل کې یا دلته بره تھری ډاټ ورکړي په هغې هم چې کله کلیک کوو بیا دا رینیم یې ورته لیکلی، په رینیم باندې به تاسو کلیک کوئ. تھری ډاټ هم کلیک کړو، په دې رینیم باندې به تاسو کلیک کوئ. چې رینیم باندې هم کلیک کړو دلته به تاسو صرف سیم د آډیو مکس ویډیو دي، نو دې نه مخکې به دلته راشئ. تاسو به دلته صرف په دې ځای کې به تاسو صرف یو ډاټ ولګوئ، دغه اشاریه د نشان درته ښکاري، اشاریه د نشان به پکې تاسو ولګوئ. دا هایډ چې کوم دی که داسې دا ټاکې غوندې کې چې دا هم چې پکې ولګوو په اوکې باندې کلیک کوئ، نو زموږ کوم فولډر چې و پرسنل هغه د سکرین نه غایب شو. دې کې که زموږ هره ډیټا وي خو هېڅ چاته به پکې پته نه لګي، نه په موبایل کې شو کېږي. نو داسې موږ خپله ډیټا هایډ کولی شو. که بیا چېرې موږ دا فولډر واپس دغه کړو، خپله ډیټا واپس ګورو شو کوي، نو په دې تھری ډاټ باندې به تاسو کلیک کوئ. بیا به تاسو په دې تھری ډاټ باندې کلیک کوئ، نو دلته دا شو ورته لیکلی، په دې شو باندې به تاسو کلیک کوئ. ستاسو موبایل کې شو نه راځي نو دلته تھری ډاټ تاسو کله کلیک کړو لاندې به سیټینګ لیکلی، په سیټینګ باندې کلیک کړو نو دا شو فایل به ورته لیکلی یا شو هیډن فایل به ورته لیکلی، نو دا به تاسو الاو کړئ. چې کله مې الاو کړو په هغې باندې به تاسو بیا به لاندې په دې اوکې باندې کلیک کوئ. چې اوکې باندې کلیک کوئ کوم فایل چې مونږ هایډ کړی نو هغه به مونږ دلته راولي. دا فولډر مونږ هایډ کړی دا بل پکې مونږ هایډ کړی، خو دې نه اوس دا هایډ لرې کوو نو په دې به تاسو بیا هغه شانې کلیک کوئ او بیا دا تھری ډاټ درته ښکاري ستاسو موبایل کې بر طرف ته وي یا به لاندې وي، موبایل دا سیټنګ سره بدل وي، نو په دې باندې تاسو کلیک کوئ. بیا نه بعد موو ټو ایکس هایډ ورته لیکلی، په دې چې تاسو کله کلیک کړو به تاسو چې به تھری ډاټ باندې په هغې فولډر هم کله کلیک کړو تھری ډاټ به کلیک کوئ او په موو هایډ باندې تاسو کله کلیک کړو په دې تاسو کله کلیک کړو دا رینیم بیا په رینیم باندې کلیک کوئ. هغه فولډر درته راوستو په دې کې تاسو کوم ډاټ ورکړئ په تاسو کلوز کړئ، په اوکې باندې به کلیک کوئ. ستاسو کوم ډیټا چې ده هغه واپس مونږ ته راکړه، آډیو مکس ویډیو کوم فولډر چې مونږ هایډ کړی هغه مونږ ته واپس ریکور کړو. ملګرو ویډیو تر ځایه پورې ویډیو مو خوښ شوي خپلو ملګرو سره شیر کړئ، زموږ پیج سره لایک کړئ، زموږ ټیکنیکل بونیر سره ضرور سبسکرایب کړئ چې داسې معلوماتي ویډیوګان تاسو ته په ټایم باندې دررسي. والسلام.